د هنر کلی خوږو دوستانو په چارسده کې یو زړه لړزونکې واقعه رامخې ته شوې ده. یو کس راپاڅېدلی دی، هغه خپله خور هم مړه کړې ده او د خور خاوند یې هم مړ کړی دی، چې د دې سره سره د 3-4 کالو ماشوم بچی و او هغه یې هم ویشتی دی. د دې په باره کې پوره معلومات تاسو سره شریکوو چې آیا دغه بدبخته سړی ولې راپاڅېدلی دی او خپل خوری او خپله خور او خپل د خور خاوند یې ویشتي دي. دا ټول معلومات له تاسو سره شریکوو. د هغې د کورنۍ خبرې تاسو هم اورئ چې هغې څه ویلي دي. قدرمن دوستانو، داسې ویل کېږي چې د دې هلک په خاندان کې او د دې د خور د خاوند په خاندان کې یوه رشته شوې وه چې هغه رشته ډېره په مینت باندې هم شوې وه، چې د دغه جینۍ د تره وینا ده چې مونږه د ده سترګو ته وکتل چې زما د زوی د ښځې رور دی او دا ډېر دغه زاري مینت کوي، نو دا ورله به یې ورکو. وایي چې کله مو ورکړله نو هغه هلک بدعمله هم و او بدعملي یې کوله، خو مونږ هم بیا دا سوچ کولو چې ځه ټیک به شي او دا هر څه به پرېږدي، د واده سره به سم شي. وایي چې کله د دې د واده خبرې شروع شوې او دې د واده خبرې کولې، په دغه دوران کې چې د دغه هلک یوه داسې کارنامه رامخې ته شوه چې د هغې سره سره زمونږ ورته د رشتې نه مکمل انکار وکړو. د هغې نه بعد یې بیا زمونږ کور کې دغه 3 کسان ویشتل. وایي چې هغه هغه کارنامه کړې ده چې هغه ځان سره د سوات نه یوه جینۍ تختولې وه او 15 ورځې هغې سره بار تېرې کړي دي او بیا یې هغه جینۍ کور ته واپس چللې ده او پرېښې ده. وایي چې یو تورسري عزت یې خورې کړی دی او هغه یې لوټ کړې ده. وایي چې مونږ ورته هېڅکله خپله ورېره نه ورکوله. په دغه وجه دغه زما د زوی د ښځې رور راپاڅېدو او هغه دغه زما نوسۍ او زما زوی او زما د زوی ښځه ویشتله. وایي چې پولیسو نه غوښتنه کوو چې ده ته دې سخته نه سخته سزا ورکړې شي.